دا سره زده کړو ته تللی وم. ښه زده کړې ښه پښتو په پښتو پوهېږې؟ نه ته کوم غلخور تا ویل زه پښتو پوهېږم. پښتو دې وشرمه والله نه دی تا غوندې ځوانانو باندې نالتي دي تا غوندې بې غیرتو باندې نالتي تا اوسنی نسل چوپ شه بې غیرته ورک شه هلاکه سړی بله خبره ونه کړي چوپ زه نه سړی چوپ شه بله خبره دې د خولې نه ونوځه کوس شه ځنه چوپ درته غلی شوم یو غلی شوم بیا غلی شوم ځانه دې بیخي اسمان جوړ کړی ګاندي تا غوولی پلانکی تا غوولی ته خو بیخي ځان دی ګاندي به تا غوولی لاوده سړی د ګاندي زمانه کې ته وې د پلانکي زمانه کې ته ترې څو کال وې یاره په زړه کېږي دي خماره ښه وخت پخوانۍ خاطرې دې بیا را یادې کړې په سر مې درد یاره یاد دې په خیر وي. تا به د هغه وخت به دې مې یادېږي د کانیستي وختو کانیس وختونه چې وو په زړه کېږي دي وی یاره لاله د ګاندي لور سره چکر ته تللی وم ښه نو چې دا کاپي موچ کله راووتلو سنټ پنسټ کې سنټ پنسټ کې یاره دا باران سو د هندوستان د خلکو د سترګې دي غټې دي دا پیکه چې دا باران پر راکاته که پوه شوې نو زه شاته را روان وم داسې ځای راسره وکړه پیکه داسې پر راولوېده ډېره ښایسته لور به یم وه ډېره ښایسته وه دغه دي سترګې نه خبره په ماشاءالله په هغه ټیم کې تا سره په راډیو وهلکه زه خپل هم ښایسته وم لږ داسې نرۍ ږیره مې راغله ډېر یو تکا ځوان وم ډېر یو برغنډ ځوان وم ډېره برغنډه ځواني مې وه ډېر یو چیچلی ځوان وم د هغه وخت کې به مو څه ورته وایم د روسیانو وخت به دې یادېږي که نه چې کله روسیانو حمله هغه تا وایي دا راسلیک تا کړی و تا خرکوس وایي دا لکس ته راوستل نه په 15 نفره مې 300 ټانګه تسلیم کړه روسان 300 ټانګه 300 ټانګه په 15 نفره دغه چې په زړه کېږي لکه تا ته چې ګورم نه روسیان ټول تاپ شي واخیستل بېرته دا هغه الله داسې لکه غر غوندې ورته پروت وم لګېدې ولې نه هغلته خو یې ټانګ مرمیګانې وې ډېر نړیوال جنګ تېر څه ډېر ظلمونه سړی جنګ کې بې تجربې سړی زوبلېږي تجربه چې ولري هغه سړی نه مري دا یاد ساته جنګ کې همیش بې تجربې خلک مړه شوي زه بل کاس کوو ډېر پوسیله ده پروت یې ورته ډېر کوو پوه شوم څوک دوستانو دغه شی لایف شیر کې شوټه کوي دوستانو چې تر څو موږ تاسو ته نوي پیغامات راوړو او نور تاسو هیڅ شی مه کوئ خالي به د هغې مې غوله وکړئ خیر اوسې رابسو دا بل دې رامعرفي نه که دا څوک ده دا ډاکټر صاحب دې رامعرفي نه که ډاکټر شو ماشاءالله د وطن آینده دی د وطن ویاړ دی د وطن راتلونکی ده دی په خپل در سره وغږي قربان سنا صافۍ خور موږ سره میلمانه ده ډاکټر صاحب ته کولی چې خپلې پوښتنې ازادې وکړې هیڅ پوښتنه لرم ته سنا صافۍ خور کولی چې پوښتنې وکړې موږ سره ډاکټر صاحب په خپرونه کې میلمه ده ډاکټر صاحب محترم کولی شو لکه ته موږ پوښتنه لرې که ته موږ تا نه پوښتنې وکړو قربان اتمن ولل دا لایف ته باید پوښتنې وکړي کومه که پوښتنه نه هم لرې باید را پیدا یې کړي چون چې لایف ته دغسې باید کېنني د عاجز ویښته په جوش کې تلي دا خو قربان دا خو زه به تا ته کیسه وکړم په 1599 هجري قمري کال کې دا د ټانګ مرم هغه د اور لمبه نه دا د ټانګ د اور لمبه چې وځي دا یې غي ووایي ډېره غټه ځواني وه دومره غیرتي کس چې په بسته افغانستان کې ما ولاکه تر اوسه بي بي سي چې بیا اعلان کړی و هغه ټیم کې بي بي سي نه وه اول مه خوره دا د غیرتونو د سرچینو دا غیرت ټول څه دغه خلکو ته وروښوېده خلکو ته یې وروښوېده دې شک نه پنجابیانو ښځو نر پنجابیان ښځه او نر به یې لنګ وایه دا پرتوګ ده ور واغوست خو خیر للخمار ما دې ته هغه وخت مې اوس هم یادېږي چې خوشحال خان خټک سره په یو ځای ناست وې
یو ځای چې ناست وې لیکيږي دي والله د چې مې زړګي کړه دا اوس تا ته ناست تا یا وګدي وګدي ډنډې را پټ کړل بغیر شیرونه لیکلي هغه سپینګیره سړی چې چپس خرڅول پاکونج کې نو منډه غوډي آرام خوري ډیر آرام خوري ډېر ښه کوس سړی و ډېر ښه خدای دې دا ګور کې په څلوري کې د په ښځه ګڼ پچو اې د ګنځغې که په یاد دی ګاندي صاحب چې پخو ته درته وغورځېد خیر ده ومې بخښه تا ته ګوته درکړې وه که چی درکړي وو ورا ما بیا سونه زړه خوګاو یا راځي مې که هلته یو څوک دی وایي پر اوسه دې په خښته وي چې مردګا او مسلمان څه نیکه نه که مسلمان نه سو اخره ډېر هغه و خو ته هم خیر تا هم هغه وکړه ډېر ظلم دې وکولی چې دلته ډېر ناګناه خلک دي موږ سره خو واورو افغانان غیرت و موږ خو پښتانه و په غیرت کې خو د ټول ناګناه او مظلوم ملت دې ختم که خراب دي که مظلوم خلکو دې مثلا هغه دې وکړه خو هغه خدای هم دغه ورځ ته پیدا کړي چې په همدغه ورځ مړه شي نو ما څه کړي ختم نور نور د هغو په نوم باندې غنم ختم شوي وو ځکه خدای مړه کړه په دې دنیا کې د هغو په نوم نور غنم نه و کرل شوي دا بدماشي او دا مافیاتوب لکه چې تا د غله دورې نه را شروع سو دې کې شک نشته زه کوارم دي شي په یاد مې دي که نه مې دي په یاد یاره قربان مې لوي ګیار تړي نه کېږي قربان مې لوي ګیار تړي نه کېږي خو موږ دا بل کار هم نه پېژنده دغه کار هم تا شروع کړو دا ولې اوسنی نسل ټول بل مال دا ګاندي چې ما ته پوه کې ولوېدم ګاندي ځینې خلک لندن نه راوختي وو دا کار همغه رواج کاوه ځکه خو ما وویسته په خښته بس نو اچھا غوري دي قربان الله خو ما اورېدلي دي چې تا یو څلور کتابونه لیکلي دي بلې هو اوهو دا دې څه باره کې لیکلي دي ولې دې ولیکل مننه خیر اوسې اجل جان صاحب واقعا قدر د ډېر راباندې ګران ده او ته ښه به نه شې زه سلګون نیولې ومه څلور کتابونه ما د شاعري لیکلي دي چې خپل شعرونه مې دي داسې ډېر کولی شي ووایه زه غواړم دلته یو کتاب چاپ کړم دې ټولنې ته وړاندې کړم د یو کتاب نوم خو چې دی لنډ وخت کې به راوځي له خیره چې لارې اوږدې راپسې وڅاره نو دا د ما د خوښې کتاب د ما د سترغلي کتاب نو دا ده نو هغې کې ما یو شعر ویلی دی چې کم مې مه ګڼه پښتون یم د غیرت سرچینه له ما نه جوړه سوې د افغان له پښتونوالې نه په هسې مې غمونه د زړه سر ده لږ قربان دا نور کتابونه چې باړه کې لیکلي دي دا نور کتابونه مثلا د ژوند کیسه مې د ژوند کیسې مې کړي دي بل کتاب کې مې دا ډېرې خاطرې لیکلي دي ژوند کې داسې څه رامنځته شوي چې تا دا کتاب ولیک ولې نور ځوانان کتاب نه لیکي آیا کوم بدې پېښې ناخوالې شوي دي څنګه کتاب ولیکه بلې هو چون چې زما د ژوند یا د ورځپاڼې له حالاتو نه خبر شوی چې ما په هغه ټیم کې 65 کیسې دي که نه 74 کیسې دي 84 د دې هغه کیسې دي نو هغه کیسې د ژوند چې کوم ظلمونه را سره سوي وي کوم کیسې را سره سوي وي قربان کولی شي د ظلم دې یاد کړه څه داسې در سره سوي دي ډېرو به که موږ اول تا نه ډېره بښنه غواړو چې موږ تا یاد ته پخوانی هغه یاد راوړو چې ته به خفه کېږې قربان بعض ډېر معذرت موږ ډېره بښنه درنه غواړو څنګه یې که وخت حالات همدغه کیسې راوستي دي وبښنو قربان کولی شي یوه کیسه وکړې د خپل د ژوند هغه سختۍ داسې څه رامنځته شوي وو قربان خو مار صاحب ملت پوه نه شو ملت جواب ورته باید په خوله وغږېږي فکر کوم تا علامات وکړه چې هغه څه دا رقم ته سولې ولې داسې سولې هغه به ډاکټر صاحب جواب ورکړي ګورئ بعضې کیسې هغه په زړه کې راز ساتل زړګي ته غټ زیان ورکوي باید وشي وایي ښکاري نو خو زړه کې دا غټ لرم دا غونه څه کوي
د دردونو سرچینې له مانه پاتې شوي دي. و تا د باجوا په کزاخین در منډه دغه څه وایي او خیر دی وای کړی د سینګار دی لیلا ای خمارو سترګو دې په ځان سیزلی یمه کړی د نور شي ده خودکشا دماکا یم خودکشا دماکا او مگر زه په ما پسې دوکا یم دوکا خودکشا دماکا یم خودکشا دماکا ای زړونه تښتومه په هوا کې جادوګره یم زه سپینه کوتره یم ګرځم په هوا ای د غرونو مساله یم خودکشا دماکا یم د غرونو دی غرونه مساله یم یاره ما ته خلق دا ملنګ سخت چاشته پروت ده حال نه وایي دغه و زما راستې د لیونکو چارجر نسته کنه چې سپین واورې ورېدې در ووتم خدایه دې مورې ورته پام کې و خدایه دې مورې ورته پام کې چې په لنډای زنې وای شنه خالونه غولی جارو کوو بوډن ولاړې دي غولی جارو کوو بوډن ولاړې دي نه څه پې وایې یاره زه هم چې ښې غرنه یم کړی وای زه شروع سه زه کلیوال ستړی کړ بغنه ترې وغواړه خدای به مې ورک کړی پیدا کړې کلیوال هلک وټساپ نمبر راکړه کلیوال هلک څوک ده زه په څه خبرې کلیوال هلک څوک ده کوم چا نوم ده ښه قربان بیا به هم زولو خوا کې داسې نه کېنمه بېلتون دې که ده را معلوم کړو که بیا مې یاد کړې غلامي به دې کومه سر وخوره داسې سر وخوره چې نړۍ دې په مرګ فخر وکړي د نړۍ دغه سر غنډه په شیر کې در ووایه لا دا زه نه کېږه دا ته بیا غول نه راغله شیر وایه دلته راسې وا د غنډ سر څه شی دی سړی خو شیر ته پرېږده شیر هم نه یې شروع کړی کوستېزنه ته وایې چغې دې شروع کړي پړ وخت عسکري څوک در وګورم دا غڼه غول ټول سره یو ځای کړم کوستېزنه نو شروع نه یې ته وا د غڼه څه شی دی سړی خو لږ تر دا ده پرې پرېږده شرم لري حیا لري سترګې دې ولاکې د سترګو کې دې شرم نسته خدا په کومه قبیله کې راغړ سوی خدا دې چا سره دې ناسته پاسته کړې ده نه شرم لري نه حیا لري خو نه په پروتې شرمېږي نه په ولاړې او دسته د غره خوب نه بیا غره یاره دې ته خلک وایي یو بهادر ځوان دې ته خلک وایي یو غیرتي ځوان ځه دې ته خلک وایي یو بهادر یو غیرتي ځوان یاره ته نه درته ومې که د سترګې دې کته کړه دی دې ته وایي زوره دې ته وایي زور مال کې دې ما صفت کوي لاوطن سړی قربان الخمار صاحب ولې شاته ګورې څه سوي دي پخوانی وخت را یادوم پخوا وخت کې څه سوي موږ به دا تیږه مو شا طرف نه غورځوله داسې تیږه به م شا طرف نه غورځوله که نه اوس هغه پښتانه نه یو بدل یو مونږ چې تیږه به مو پورته کړه نو سر به مو ورته ونیو اوس یې تیږه پورته کړو ګل خان ورته راکش کړو وا تا د پرویز مشرف په قزاقین درو منډم دا کله راسې شاعر شوې پرون سبا قربان صدقه دې سم د وږې څږه مزړه ستا د شونډو سرو دی ځورومې ما هسه د دوران په تېرېدو ده هسه د دوران په تېرېدو ده
په نشتون کې بلا خواري مې وکړې په نشتون کې بلا خواري مې وکړې په نشتون کې بلا خواري مې وکړې یار هغه دی چې له یاره قربانیږي اوس به څه وخت د یاري تمه له چانه ما خو سر خوړلی دی چې سر به وخورم دا سر په دومره اطاعت او ډیموکراتۍ نه ارزي دا ژوند په دومره بېغیرتوب په ډیموکراسۍ نه ارزي نو د هلت خپله وینا حق وګڼه چې مړ څه کوې جهان درپسې ولې دا کوم علامات ملت هونده ټول ملت ګرځي زمونږ کلي ته رادرومې ښه ډاډه رادرومه خو ما را مونږ په زړونو کې لکه د غر زړونه نه ساتو او عمر صاحب څه رامنځته شوله په زور معاملې را بدلې شوې قربان په زور معاملې در په زړه چې دا چې سوي دي ته کولی چې خپل د زړه درد ووایې کولی چې موږ داسې څوک پیدا شي تا ته خپل جل جلاله یا پروردګاره په ټولو مسافرو ورحمېږي والا یوه خبر تا کوم خماره ومې وکړه یا رب جلاله چاس په کور کې مریضان وي چاس په کور کې مشکلات وي چا کور کې بې اتفاقۍ ته اتفاق ورنصیب کړي مریضان ته شفا کامله او جلاو نصیب کړي چا څه مړه شوي الله تعالی دې وبخي یا رب دې دنیا نه بې ایمانه مه بوځي یا پروردګاره مغفرت موږ ته د ګناهونو وکړي صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي پروردګاره جوړه کې چې کړي مې چا سي په خزو بلې خو خدای ته جوړې کړي خدای دې ورته جوړې کړي چا کوم مشکلات دي شعري مشکلات یې الله تعالی دې ورته حل کړي یا پروردګاره په ژوند کې موږ تاسو ټول چاته سټي مراولې ایمان مسلامت لري د خويندو د میندو د مسلمانانو خويندو میندو ما یو عزت وساتي سره لمونږ ټول الله تعالی د دنیا نه بې ایمانه مه بوځي پروردګاره ټول مسلمانانو باندې ورحمېږي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه لا اله الا الله انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا پروردګاره دا دعا ته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین لا اله الا الله محمد رسول الله جزاك الله